په رښتیا هم چې زموږ ډېر هېوادوال د ښاغلي ډونالډ ټرمپ بریا ته ډېر خوشحاله ول او په خپله ښاغلي ډونالډ ټرمپ هم په خپلو هغو د ولسمشریزو ټولټاکنو په کمپاینونو کې د افغانستان په هکله ډېرې څرګندونې کولې. خو اوس چې ښاغلی ډونالډ ټرمپ بریالی شو، موږ باید پوه شو چې د امریکا حکومت د سیمې او د نړۍ د هېوادونو لپاره ځانګړي ډپارټمنټونه لري او د هغوی استخبارات لنډمهالې او اوږدمهالې پروژې لري. زه باور لرم چې ښاغلی ډونالډ ټرمپ به هغه څه چې وعدې یې ورکړې وې او اخطارونه یې ورکړي وو هغه به ونه شي کولی چې پوره یې کړي. موږ وینو چې په نړۍ کې اوس سیاسي او نظامي وضعیت ډېر تغییر کړی ده. دلته روسیه او چین خپل ځان زبرځواک بولي او هغوی هم د امریکا کړنې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت په هکله څېړي او د امریکا متحده ایالات به ونه شي کولی لکه د 20 کلو وړاندې داسې یو په خپل سر یې کړنې ترسره کړي چې هغه د نړۍ نور زبرځواکونه پکې ګډون ونه لري.